کور ته به زنګ ووایې چې زه ښه یم ته به دلته مریض یې دلته تیار یې ځوړندې ډوډۍ نسته ده. پردي ملکونه خو داسې نه دي چې ته دلته راځې او په افغانستان کې سړی سره کم فکر کوي چې یاره دلته مطلب سهولتونه موږ ته برابرېږي. هغه کوم مشکلاتونه او هغه کوم تکلیفونه چې په موږ تیر سوي دلته سلامونه او نیکې هیلې هغه دوستانو ته چې په خپل وطن کې دي، که څوک په افغانستان کې دي او که څوک په پاکستان کې دي، که هر کشور کې دي. نوم مې صفي الله ناصري دی او د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، د قرغیو سواتیو د ځای نه. زه خپله په انګلستان کې یعنې برطانیه کې ژوند کومه. غواړم چې یو تاسو ته بیادرانه خواهش او بیادرانه یو پیغام تاسو ته ورسوم. زیاتره خلک وایي چې د بهرني ملکونو ته اروپا ته چې راورسېږو دلته به موږ ته ډېره اسانتیانې وي، پیسې به وي، کارونه به وي. نو وروره دا خبرې هر څوک غولېږي په دې خبره باندې. نو په دې خبرو باندې وروره تاسو هېڅ کله مو نه غولېږئ، ځکه چې هغه سړی کامیابه ده چې خپل کور او خپل وطن کې اوسېږي، هغه سړی کامیابه ده. دلته چې راسې ټول ټینشنونه دي وروره. ټینشن وروره د کار ټینشن، ټینشن وروره د اسنادو ټینشن، ټینشن وروره ګوله د بال، که څوک بال بچ لري هغه ته خو بیخي مساعده نه ده چې راسي دلته او دلته خپل ژوند او خپل هغه په خپل هغه کې واچي او چورتونه به بیا وایي چې یاره ما نه ډېر بد شوي دي چې زه خپل فامیل نه ډېر لرې یم. او خیر ته به پیسې هم وګټې، ته به زندګي هم جوړه کړې، که هغه سکون او هغه سکون او هغه خوند او هغه چې په خپل وطن کې ده خو هېڅ کله په دې ملکونو کې نشته ده. دا ملکونه د سکون نه دي، دا ملکونه د ژوند به تیر کې پکې ته به پکې پیسه وګټې، ته به پکې خوشحاله وخت ولرې، خو تاسو خپل هدف ته به هم ځان ورسوئ، خو تاسو به سکون پیدا نه کړئ دې ملک کې. دا بې سکونه ملک ده. سحر راجګېږه ماښام ځه بېرته کور ته، رخصت د دون نه وي، ستړی ژوند. کور ته به زنګ ووایې چې زه ښه یم ته به دلته مریض یې، ځان به دې خوږېږي، ځان به درد کوي، ته به وایې چې دا کور مې خوشحاله ده. خو دلته وروره ګوله ډېر ستړی ژوند ده. خدای دې وکړي چې زما د خبرونو خفه شوي ناستئ، چې څه د ما باندې تېر شوي دي، څه په ما باندې په دې وطن کې تېرېږي، نو هغه حال مې تاسو ته وویل. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه، نیکې هیلې، خدای کسې جوړ او روغ اوسېږئ. زما نوم محمد اسحاق احمدزی ده، د لوګر ولایت څخه، او فعلا په یوکې کې ژوند کوم. دا ورور پوښتنه وکړه چې د یوکې یا د نورو اروپایي هیوادونو ژوند څنګه تېرېږي او څنګه ژوند ده. خپله د ما شخصا دا نظر ده چې هغه افغانان چې کوشش اوس کوي، هغه ځوانان چې اوس کوشش کړي چې ځان وباسي له ملک او نورو ملکونو ته لاړ شي، هغه که اروپایي هیوادونه دي یا نور هیوادونه دي، نو خپله د ما دا نظر ده چې مه راوځئ، خپل وطن کې کار وکئ، کوشش وکئ، هماغلته وړکی بزنس درته شروع کړئ، وړکی کار درته شروع کړئ. دلته تیار یې ځوړندې ډوډۍ نشته ده، سکون نشته ده، ډېر مشکلاتو سره به مخ شئ، ډېر زیات مشکلاتو سره به مخ شئ. هغه کوم مشکلاتونه او هغه کوم تکلیفونه چې په موږ تیر سوي دلته، نو هغه ټول نه ویل کېږي چې زه درته ووایم، خو زیات مشکلاتونه دي او کوشش وکړئ چې خپل وطن جوړ کړئ. سلام ته دی، علیکم سلام آصفي صاحب، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به او ستا د چینل لارې ستاسو ټولو لیدونکو کتونکو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. نوم مې وحدت دی او په افغانستان کې د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم او
د مندرې ولسوالۍ یم. ټولو هغو ورونو ته زه دغه یو میسیج یو پیغام وړاندې کوم، خصوصا هغه خلک چې مطلب په دې اوس وخت کې دوی وطن پرېږدي او خارج ته زړه ښه کوي. نو دوی ته زما یو تریخ پیغام، تریخ حقیقت دغه دی چې پردي ملکونه خو داسې نه دي چې ته دلته راځي او په افغانستان کې سړی سره کم فکر کوي چې یاره دلته مطلب سهولتونه موږ ته برابرېږي او د ژوند کومې اسانتیاوې چې دي، اما په حقیقت کې هغه دلته نشته دی. تا نه چې یو روپۍ ګټي، په حقیقت کې تا نه 2 روپۍ مصرفېږي. زما هغه ورونو ته دغه میسیج دی، دغه پیغام دی چې په خپل ملک کې پاتې شئ او د خپل وطن دپاره کار وکړئ او دغه بې ځایه خپله انرژي چې په پردیو ملکونو کې مصرفوئ، خپل هیواد کې پاتې شئ، کار وکړئ، زحمت وباسئ چې انده کې د افغانستان د خپل ګل وطن افغانستان دپاره په درد دوا شئ او د خپل هغه ځورېدلي ولس دپاره.